ګرانو ملګرو، د بې ضمیره سماجي رویو په حبس کې د احساس یرغل او د شعور څړیکه یو نظم ستاسو سره شریکوم چې سرخطې دی نارسا دردونه. کله کله زه نیازبین شم، کله کله زه نیازبین شم، غمخواران رانه چاپیر شي، ټول زما په غم خفه شي، خپل غمونه ترېنه هیر شي. وای په څه باندې خفه یې؟ د سوالونو خوله برسیر شي، او زه چې کوم له ځواب ورکم خپل سوالونو کې راګیر شي. اول بند: صبر مې وایي ته په څه خفه یې؟ صبر مې وایي ته په څه خفه یې؟ وایم دا ستا په بېوسۍ خفه یم. او احساس مې وایي تاله بیا څه وشو؟ احساس مې وایي تاله بیا څه وشو؟ وایم دا ستا په نازکۍ خفه یم. او زړګی مې وایي ګیلمن پسه یې، زړګی مې وایي ګیلمن پسه یې، وایم دا ستا په سادګۍ خفه یم. او هوس مې وایي خفه کېږي ولې؟ هوس مې وایي خفه کېږي ولې؟ وایم دا ستا په حریصۍ خفه یم. او ضمیر مې وایي پریشانی دې څه ده؟ ضمیر مې وایي پریشانی دې څه ده؟ وایم دا ستا په غمخوارۍ خفه یم. ګناه چې وکړم نو خیار مې کېدو، او په دار خو یمه تار په تار مې کړي تو، په دار خو یمه تار په تار مې کړي تو. دویم بند: اوښکې وای موږ یو د اوبو په بیا، اوښکې وای موږ یو د اوبو په بیا، زه ویم د ټولو نه ارزان خو زه یم. او ښکلا وای زه یم ضرورت د دنیا، ښکلا وای زه یم ضرورت د دنیا، زه ویم د حسن قدردان خو زه یم. او وخت وای جهان کې لکه وینه ګرځم، وخت وای جهان کې لکه وینه ګرځم، زه ویم دا ستا د تګ جهان خو زه یم. او وفا وای ټولې تذکرې زما دي، وفا وای ټولې تذکرې زما دي، زه ویم وفا باندې قربان خو زه یم. او حادثې وایي هیڅ دوا مې نشته، حادثې وایي هیڅ دوا مې نشته، زه ویم د هر زخم درمان خو زه یم. او ټولې رنګینې تماشې زما دي، ټولې رنګینې تماشې زما دي، جانان خو زه یم نندارې زما دي، جانان خو زه یم نندارې زما دي.